अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, زه منموله اسلام او پروګرام تاسو ګورئ. تاسو خوښه امید کوم چې چرته به خبر وختونه به مخه خسته تیریږي لګیای او لاست ویک به مخه خسته تیر شوی ولی چې ګرمي موسم شروع شوی دی. نو ګرمي موسم کې چې انسان یې ځان نه بیزارې کنه چې ولی چې یو خو نور دومره تیزی ورسره چی کنه نو انسان اسې تنګ ولی چې خوله چې راځي نو انسان اسې چړاویږي. نو امید کوم چې هفته به مخه خسته تیر شوی او خپل ټایم څنګه چې زه همیشه ویم چې خپل ټایم په داسې ښه کار کې انویسټ کوئ لګیا وئ چې څه نه څه بعد کې هغې څه تاسو ته څه نه څه فایده روزي ولې چې why to waste time. ټایم از منی مطلب موږ خپل پیسې نه ویسټ کوو په فالتو شیونو. زه خپله خبره نه کوم خو ډېر خلک چې دي هغه خپلې مطلب وایي که نه چې پیسې بچاو کوي سیف کوي هغې څه ولې چې وایي دا به دې کې پکار راشي دا به دې کې پکار راشي. دا تیوري ما باندې کار نه کوي ولې چې ما سره چې پیسې راشي که نه ایون اف چې 10 درم هم ایکسټرا راشي که نه اوس زه سوچ کوم چې دې 10 درمو سره زه څه وکړم اوس دا زه چېرته ولګوم. نو همیشه خپل پیسې هم سیف کول پکار دی ورسره خپل ټایم هم داسې ښه کار باندې انویسټ کول پکار دی ولې چې بعد کې څه نه څه فایده روزي ولې چې obviously نن سبا ټایم دومره تیز روان دی دومره هغه دی که نه فاست فارورډ ټایم روان دی ولې چې اوس تاسو وګورئ 5مه میاشت هم شروع شوه نو ډېر زیات ټایم هم منډې وښې لګیا دي او داسې لګي که نه ولې چې وروسته هفته زه راغلی وم پروګرام کې او دا هفته داسې زر تېره شو او سبا بیا جمعه ده نو دا خو ډېر مطلب ټایم ډېر زیات زر تېرېږي لګیا دی. څنګه چې تاسو ته پته ده ستاسو خوښه پروګرام دی ایوری تھرسډے لګي 7 PM to 8 PM دبئی ټایم باندې او دې کې تاسو شاملېدی شئ تھرو کال. نو تھرو کال به تاسو څنګه شاملېږئ ولې چې تاسو ته واتساپ نمبر شته او لینډلاین نمبر هم شته چې څوک دبئی کې دي هغې سو لینډلاین باندې کال کوي چې څوک بعد دبئی نه مونږ ګوري لګیا دي پاکستان افغانستان چې کوم ځای نه مونږ ته ګوري نو هغې سو په واتساپ کال کولی شي او د پروګرام کې شاملېدی شي او پروګرام فارمیټ چې څنګه تاسو ته پته د خبر میډیا لیست باندې چې څومره پروګرامونه راځي هغې کې مونږ همیشه څه نه څه ټاپک ضرور وړو ولې چې هر یو مطلب یو لایف هم یو موټو پکار دی د پروګرام هم یو موټو پکار دی. نو مونږ زه چې نن ما نن سبا چې کوم زه ټایم ګورم لګیم که نه نو هغې حوالې سره زما مزغو کې یو سوچ راغو چې دوستي نن سبا مرګرتیا داسې شوې ده که نه چې ایون اف چې الګ مرګري دي یا جنۍ مرګري دي نو هغې سره چې څوک نوی میلاو شي یا نوی فرینډشپ جوړ شي یا نوی څوک مرګري میلاو شي نو هغې سو زړه فرینډشپ ختم کړي. وای تاسو ته مطلب دوستي یو داسې رشته ده که نه چې هغې کې ریپلیسمنټ نه دی پکار ولې چې هغه دوستي ده. ریپلیسمنټ هر یو رشته کې مطلب غلط خبره ده چې مونږ ریپلیسمنټ کوو مونږ څوک بل کس راولو خپل رشته کې. کال د مونږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. انمول جان جوړ په خیر رنگین ترین څنګه تاسو؟ بالکل خیر و خیرات دا استاد واګانې دی جی تخپل الوای خی جی ټیم والا خودي ټول خدي شکر الحمدلله. ختم څنګه تیر شو څه مصروفیات دي څه کوي لګیا وي؟ بس کارو کې لګیا یو تا مور بی پلار کور والا هم خدي جی ټول خدي الحمدلله شکر دی. بس الله می خاص آتا جی بس دا خو مون خو مصروفیات ستا جی بس سار وزو جی کار پسې اوس خو ګرمیانی دی بیا غرمه کې چوټي کوو جی بیا ماشپین کار ته ځو بس زون دی جی تیرېږي بس الله شکر دی جی بس الله نه دغسې وختونه غواړو فلحال خوښه وختونه دی جی نو بس دغه خبرې دي او نن ماشاءالله ډېره ښکلې ښکارې جی الله دې بد نظر نه ساته جی پوه شوې. تhank you ډېره مننه. وروسته ځل تاسو په زما چشمو باندې خبرې کړې وې ما ویلې نن به چشمې خوکو نن د اوس ماشاءالله اینکې د غورځولې دي تورې کپړې د چولې دي ماشاءالله رښتیا ښکلې ښکارې دي. ما خو زه چې کوم شی ښکلی دي زه هغه تعریف کوم جي هسې تعریفونه نه کوم ماشاءالله ښکلې دي الله دې بد نظر نه ساته او پروګرام خو دې ماشاءالله ښکلی پروګرام ده نن دې هغه بله نشته دي ولې بس نشته دی اول بیمار شو خوشحال خان زینب راغلی و زینب هم نشته دی نو اوس به څوک ورسره مطلب بس ته خو مونږ یو ساره یې جي هېڅ مسله نشته چې ته یې بس خیبر شته جي نو بس بیا غم مه کوه که نه ټال راکړه چې موسم څنګه ده جي ګرمي خو نشته جي ګرمي شوې ده ډېره زیاته ګرمي شوې ده بل څه مطلب هغه نور ته خو زه بیخي نه شم ما نه نور نه برداشت کېږي ډېره زیاته ګرمي ده بس ما نه تپوس مه کوئ زما ډه هسې خفه کېږي بیا زه خیر دی بس مقابله وکړئ جی که هغه ګرمي که یخني که نه ژوند کې هر څه راځي غم خوشحالي ګرمي بس اوس داسې خبره ده جی هر حالات کې ځان خوشحال بالکل همداسې ده آی ګس کال ډراپ شو که نه هلو
کال ریکنیکټینګ باندې لاړو. رنګین ترین ډېره مننه ستاسو کال دپاره. فرست کالر د پروګرام کې ښایسته خبرې مو کې څنګه چې وروسته هغه که نه چې انسان زړه نه صفایي نو هغه په مخ خبره کوي. زما ستاسو دا یو عادت خوښ دی، تاسو ما ته وویلې مطلب تاسو اوبویسلی زموږ مطلب تاسو ریګولر کالر وئ، ریګولر ویور وئ، نو تاسو همیشه مطلب ښه خبره کوئ. نو څنګه چې تاسو زما په چشمو باندې خبره کړې وه دا چې بس بل څوک وایي نو هغې به ضرور مایند کړی وی، خو آی ډنټ مایند اینډ دیټس اوکې. او مطلب همیشه مطلب زموږ چې څومره کالرانس دي هغې کال کوي نو د زړه خبره کوي. نو ډېره مننه ستاسو کال دپاره. تاسو زما مطلب نن تعریف وکړو نو هغې دپاره هم ډېره مننه. او څنګه چې اوس به واپس خپل ټاپک طرف ته راشو، خو راتلو نه مخکې موږ سره کال دی. راځئ ګور څوک دي؟ هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام انمول، هر کلی په خیر راغلی او ډېر ستړی مشي. آچے صابر بالا ګړي، السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه تاسو خیریت سره؟ شکر دې تاسو وایي تاسو څنګه؟ د الله ډېر لوی کرم دی، شکر دی په دې سال باندې. الحمدلله. وختونه هم څنګه تېرېږي؟ لګیا دي څه مصروفیات دي، څه کوئ لګیا وئ؟ وختونه خو ښکلي تېرېږي او بس د ژوند چې کوم مصروفیات دي هلې ځلې دي نو هغې کې هم مصروفه یو، بس ټایم نه تېرېږي. بس هغه یې دی که نه، بس ټایم تېرول دی، ښه تېرېږي لګیا دی، بس په دې شکر دی که نه؟ حاجي شکر دی په دې ساعت. او انمول وایي که نه جی په هر چا چې د دنیا غمونه ډېر شي نوې جانان ګوري زور ترې هېر شي. بلکل. او ته خفه نه شي، زه خپل اشنا ته وایم چې مې خوا ته رانږدې شي غني تېر شي. هاي مطلب بلکل ټاپک سره ریلیټډ شاعري تاسو نن راوړې وه. حاجي نو دوست مثال خو د هیرې او د ورور مثال د سونې دی. سونه خو چې پېګلو شي بیا هم داسې جوړ شي، او دوست د هیرې مثال چې سکرېچ راشي د راړ په ګره شي هغه بیا هغه پیوند نه اخلي. بلکل همداسې ده. مطلب نن سبا چې ګورو لګیا کوم چې ټایم تېرېږي لګیا دی نو هغې کې مطلب چې نوې کس یا نوې ملګرتیا شروع شي نو زوړ ملګرتیا ختمه شي. لایک وای ولې هغې تا سره دومره ټایم تېر کړی دی؟ بیلو سره ملګرتیا پکار ده. سچا د دوست مثال هم لکه دوست چې دا څلور دغه نه جوړ دی لفظونو نه دې مجموعه د دار نه دیانتدار دی، د و نه وفادار دی، د سین نه سچ او د تې نه تابعدار دی. بلکل همداسې ده. نور څه به ویل غواړې پروګرام کې؟ زمرد صاحبه جی وای بس مننه، شکریه د ټایم راکولو. زمرد صاحب ته نور چې MCR کې څومره غږ اوري مسافر دي بلر او بر پښتانه ډېر سلامونه. د خپل مرګ د خوشحالۍ او سوکالۍ دپاره ډېرې دعاګانې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه صابر بھائی ستاسو کال دپاره. او څنګه چې همیشه مطلب ستاسو کې دا یو عادت ښه دی که نه، تاسو چې کله هم کال کوئ نو هغه ټاپک ریلیټډ چې تاسو سره شاعري که نه نو دا هغه وي که نه پروګرام کې چاندو لګوي. ولې چې شاعري ټاپک ټو ریلیټډ شاعري روړل دا هم یو غټ کار دی. ولې چې هر څوک نشي یادولی شاعري. او ماشاءالله تاسو راخو دا هر یو ټاپک سره یو نه یو شاعري ضرور پرته یو ماته لګي تاسو سره بوکس دی هغې کې ځان سره ایښی چې او دا ټاپک به راځي بیا به دې ټاپک باندې زه دا شاعري روباسم او دې باندې به بیا دا شاعري زه کوم. نو دا مطلب هر چا شوق وي که نه، د چا شاعري سره شوق وي، د چا څه نه څه سره شوق وي نو اوبویسلی نو دا شوق خبره ده، هر څوک نشي کولی. څنګه چې زما شاعري سره خالي زه اورېدی شم اورېدلو شوق مې شته، مطلب هغه ماته مطلب لیریکس مطلب خبرې چې کوم لاین یې هغه زه پوه شم هغه ماته فلم شي، خو ویلی نه شم بیکاز هغه یو څنګه چې انسان یو طریقه یې که نه د شعر ویلو نو هغه شانې طریقه نه راځي. نو امید کوم چې کله نه کله زده به کوو. There is nothing impossible in this world. هر څه پاسبل دی، هر څه کولی شو. نو دا به مې زده کوو به شي انشاءالله. نو څنګه چې زه ټاپک طرف ته زه را به شو. اوس چې ټاپک چې کوم دی موږ سره دوستي داسې یو شی دی که نه هغه مطلب کله داسې خبره راشي مونږ چا سره هم نشو شیر کولی، نه خپل خویندو ورونو سره، نه خپل مور پلار سره، نه فیملی کې چا سره هم نه. خو یو دوست لایف کې ډېر زیات ضروري. ولې چې داسې څوک ټایم راشي چې مونږ هغه خبره چا سره هم نشو شیر کولی، خو هغه یو فرینډ چې که نه ملګری هغې سره مونږ هغه زړه خبره کولی شو اور without being judged هغه مونږ جج کوي نه مونږ باندې مطلب هغه دا سوچ نه کوي چې او دې سره دا مسله روانه ده اوس زه به دا خبره اخو دی که there is always like your trust پکار یو فرینډ همیشه ژوند کې داسې پکار. خو نن سبا ملګرتیا هم ډېرې کچې شوي دي، مطلب هغه د چا څه کلوز فرینډشپ هم شته نو هغې څوم بل چېرته دوستي کړې ده. نو بس دا خو یو ټایم د دا روان دی 2025 دی. اوس مونږ به څه نه څه خبره به وکړو، د خلکو نه به څه امیدونه وساتو.
نو څنګه چې تاسو ته پته تاسو خوښه پروګرام دی نو اوس به دې پروګرام کې یو سندره شامل کو چرته مزه تاسو دا سندره انجوای کړئ. Welcome back ډېره خسته ټپې وې. I was literally enjoying it. نو دا गाना زه خپل طرف نه رنگین ترین اور آج صابر بالا ګری ته ډیډیکیټ کوم ولې چې زموږ فرست کالر پروګرام کې دا دواړه نو دا زما طرف نه زه تاسو ته ډیډیکیټ کوم. اور څنګه چې ما ټپو حواله سره خبرو کې ټپې کنه مطلب دا داسې چې محفل کې څنګه چې تاسو ویډیو کې داسې محفل کې ناشتي اور there is always this one line چې هغه مطلب هټ کوي کنه څنګه چې ز پیغورونو والا خبره لاین پکې راغو. نو I have seen like ډیر زیات ولی چې مونږه کتلې دي چې مونږه پیغورونه ډیر زیات سیریس اخلو. I know مونږه نه دی غستل پکا بٹ sometimes مونږه هغه پیغور مطلب ځان باندې دوم راهوي کو مونږه اوور تھینکینګ کو مونږه خپل طبيعت خراب کو مونږه نه دی غستل پکا څوک هر څوک بس نه سوي خو سو پورې څه پرسنل ریلیټډ څه نه نو پیغورونه پرسنل نه دی غستل پکار. کال دی مونږ سره راځي ګورو سوک دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوک دی مونږ سره د کمزینا خادم حسین بلوچ کوم د کوټه پاکستان نه. کوټه پاکستان نه سوک دی مونږ سره خادم حسین بلوچ. خادم حسین بلوچ جی څنګه تاسو وختونه څنګه تیریږي لګیا دي؟ نو ستا आवाज مال سم نه راځي بجې. ستاسو आवाज صحیح راځي لګیا. ستاسو आवाज صحیح راځي لګیا دی. ویم څنګه وای وختونه څنګه تیریږي؟ نو ستاسو आवाज بالکل داسې جی ستاسو आवाज سم جی اوس جی وای څه به ویل غواړي پروګرام کې؟ پروګرام ډېر ښه دی بالکل موږ هر ورځ اورو ستاسو پروګرام کو ماشاءالله. نو زموږ یو فرمایش چې تاسو پوره کړئ تاسو ډېر مهرباني. جی وای ولې نه دا نغمو منګل یو زوړ غټه دی د چنارو لاندې مکه سبا کوچ دی نه یا صحیح شو ولې نه چې موږ سره لایبرری کې پروت دی زما پلی کوم تاسو ته خبره نشته دی. دا ضرور فرمایش پوره کې زموږ باندې وفادار نو تاسو ګر دستي پروګرام ګورو میټریس پروګرام هم ګورو نور خیبر پروګرام ګورو مونږ کو مننه ډیره مننه. بس تاسو دا فرمایش پوره کولو کوشش کوم چې موږ سره دا غانې نو ضرور بز پلی کوم. صحیح شو ډیره مننه تاسو کال د پاره او څنګه چې تاسو خوخه پروګرام دې کې تاسو راتلی شي د خپل ځړ خبرم کولای شي څه فرمایش څه غانې چې څه فرمایش تاسو کولای شي ولې تاسو خوخه پروګرام د تاسو پروګرام د نو دې کې خو بس تاسو مطلب د ځړ خبرم تاسو کولای شي یا د څه چاته پوینټ آوټ کولای شي په مخ ورته نشي ویل دلته پروګرام کې راشي د زړه هلکا کولو د پاره انسان وای کنه ولې چې همیشه یو نه یو د څه ځای پکاري خلک وای کنه چې زړه حل چاته وایا چې زړه بد سپک شي زړه کې بد زړه بد پارام شي سپک به شي نو همیشه تاسو خوخه پروګرام دې کې تاسو فرمایشونه بم پوره کیږي خو زه به کوشش کوم چې ما سره وستا غانا اشتا اینو زه به ضرور تاسو دا فرمایش پوره کوم and let's come back to the topic. نو ټاپک موږ سره کوم چې هم وای کنه څنګه چې اوس ما خبره وکړه چې د زړه خبره هر څوک چا سره نشي کولی خو یو ملګری داسې پکار دی چې هغې سمانې مونږه ټرسټ کولی شو چې او دا خبره دلته زموږ سیف ده او ماشاءالله الحمدلله زه به دا وایم چې زما څومره فرینډس دي که نه چې څومره فرینډس ملاو شوي ام very lucky in friends. کال دی مونږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی مونږ سره د کوم ځای نه؟ نسجان یم د افغانستان د خوست ولایت نه. جی څنګه یې تاسو؟ والله شکر تاسو ښه یو؟ الحمدلله افغانستان کې موسم څنګه دی؟ ګرمي شوې ده یا یخې هواګانې چلی؟ نه اوس خو بیخي ښه موسم دی نه سړه شته نه ګرمه شته توتان پخه دي ونې شنې دي غنم پخه دي. بس دا مطلب دا موسم چې کنه دی کې انسان بس سکون کی څه ټینشن مطلب بهشک څومره ټینشنونه یې کنه خو انسان خوشاله. هلو هلو تاسو غږ ډېر ورو راځي تاسو غږ ډېر جړ راځي که یو ځل بیا خبره تکرار کړئ. وایم چې دا موسم ښه کنه نو انسان باندې چې څومره ټینشنونه نه هغه سه خوشاله ګرځي ولې چې موسم ښه دی ګرمي کې اسې انسان تنګيږي.
हेलो आई गेस کال ډراپ شو. ډېره مننه ستاسو کال دپاره. افغانستان نه موږ ته کال راغلی او څنګه چې ما ویلې که نه چې موسم چې دی که نه هغه انسان موډ باندې ډېر زیات امپیکټ پرېږدي. ولې چې ګرمي چې شي که نه هغه انسان هسې چړچړی آی نو نورو خلکو ما ډېر زیات کتلی دي چې ګرمیانې شي نو تندی به داسې غوسه به وي، صحیح خبره به نه کوي، صحیح خبره به ورباندې بده لګي. نو یخ موسم هسې خلک یو یخ موسم د هر چا خوښ دی as far I know. څونه چې ما ته پته ده چې د خلکو یخ موسم ډېر زیات خوښ دی. نو I'll come back to the topic څنګه چې ما ویلې که نه چې زه خپل حوالې سره خبرې وکړم. نو ما سره زما دومره غټ سرکل نه دی د ملګرو. زه ډېر چوز یم، زه ډېر مطلب چوزي دی. نو هغې سره بیا زما ملګري هم ډېرې لګي دي. کال دی موږ سره راځي ګرو څوک دي. هلو السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام ببو څنګه څنګه گزاره کوم؟ الله لاره څنګه شي ته؟ زم خیمه زم گزاره کوم نن. ونیری صاحب څنګه نور مرګري خدي؟ ټول خدي تاسو وای تاسو څنګه وختونه څنګه تیریږي لګیا دي؟ او گزاره کو الحمدلله. هغه لګي ډېری ګرمي الله لګي ډېره ګرمي شو بس کوي ډېره ګرمي شو. هواګانې لګي خو خیر تاسو سایت ته بلګي یخي ولې تاسو هغه پهاړونو سایت ته وای وادي شیش سایت ته وینول ته بلګي یخي I can understand. گزاره کیږي او ورته کنه الحمدلله. تاسو طبیعت څنګه دی اوس؟ نا جوړه وای او گزاره مې شوی الحمدلله. سبا ویل غواړي پروګرام کې ټاپک حواله سره نور خپل ټاپک ما سره دا دی کنه دوستي مرګرتیا. نن سبا موږ ګورو دوستي ډیره کم شوې ده. خلکو ته نوې خلک ملاو شي نو زاړه خلک پرې دي. مدا خو دغه چې دا خو سوته ویو موبایل دا ورته بس یو بل نار خلی خپل دغه مرګورو نه پلان ورونه په وزاره هر څه خپل موبایل کې جاري. بالکل هم د سیدا او تاسو مخه څه وینئ شو بیا هم دغه نور خیر ده کنه. شکر دې الحمدلله. نور بس ویل غواړي مرګري ناسي پروګرامونه تاسو ګوري؟ ها دغه سانیلا خانجری، بابر خانجری او هلال خانجری او مزمل خانجری او دغه ټلیفون کړو کو نه زه خو اوسه جمعت نه علم شیر باندې سلامونه ملنګ بچاري. وعلیکم السلام. خانجری او دغه یاسین او محشفي سره ټول ته زما طرف سلامونه او یو خشتګان واته چې کوم نه پیښ کا. وعلیکم السلام. ټول تاسو سلامونه ورسېدل. ډېره مننه تاسو کال دپاره. دارین خان وخت مرحبا. السلام علیکم. نو دا مطلب زموږ چې کوم دا غلام حسین به ورته وی ورسره به ببو به ورسره اوف ببو دې څه چې کله کال کې کنه نو همیشه مطلب چې الحمدلله ښه ښایسته ښه ټایم به تېرېږي خو ګزاره کوم. نن ورته ما ویلې زم گزاره کوم اوس به څوک مطلب هغه کنه تربوزه کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے. اوس به مونږ هم گزاره کوو لګي. اوس به څوک څنګه څه وایي نو مونږ به هغه ولې چې why not. نو زمونږ کالران چې څومره کالران دي څومره چې اوسه پورې کالز راغل هغې سو مطلب I have seen زه به اوس د ټاپک ریلیټډ به دا خبره وکړم چې دې سو چې دي که نه نو هغې سو چې کم فرینډز سرکل دی فرینډ ګروپ دی نو همیشه چې کله هم کال کوي ماشاءالله دې سو ته هر یو کس نوم یاد وي هر یو کس ته سلامونه ولګي. دې سره پته لګي چې انسان په بل انسان لایف کې څومره اهمیت لري څومره امپورټنس دی. نو ماشاءالله الله دا دوستی نظر نه کی. کال دې موږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خورجان څنګه ښه طبیعت یې ښه؟ شکر دې تاسو وایي تاسو څنګه علمشیر بای؟ الله خصوصي احسان دی الحمدلله. وختونه هم څنګه تېرېږي لګیا دي چېرته مصروفه وئ څه کوئ؟ بس د الله احسان دی الحمدلله. خپل کار هم کوو نور د خلکو سره ملا سره او د الله احسان دی الحمدلله. وخت هم ډېر ښایسته تېرېږي الحمدلله. بس انسان چې بیزي که نه نو هغه ټینشنونو ناسې لري نو انسان ته پکار دی چې خپل ځان څه نه څه کې بیزي ساتي. نو چې کار یې په خپل کار په ایماندارۍ کوه او چې کار دې نه نو بس بیا کتاب او قرآن سره تعلق ساته نو ټینشن به نه وي وخت به دې ښه تېرېږي او د موبایل نه ځان ساتئ نو دې نه به ستاسو نور دماغ ژوند هر څه برابر یې که نه دي. بالکل داسې ده ولې چې نن سبا موبایلونه چې مطلب موبایل I don't understand زه دا نه پوهېږم چې کله مونږ لو فیل کوو او موبایل راواخلو مونږ سوشل میډیا سکرول کوو هغه مونږ ته نور ډپریشن صحیح نه ښایي نور به مونږ ډپریشن کې اچوي. دا مثلا دغه ده خو نن ستاسو موضوع ده چېرې
که په دغې خبره کوم نو خبره به بل طرف ته لاړه شي او ستاسو موضوع ده چې ملګری څنګه پکار یې که نه جي جی جی نو زه د خپلو ټولو ملګرو ته وایم څوک دې خبره بده نه ګڼي لومبۍ خبره خو دا ده چې د داسې خلکو سره تعلق پکار دی چې هغې کې د مور او پلار احترام یې داسې کسان سره دوستي پکار ده نو چې یو سړي کې د مور او پلار احترام نه وي نو د هغې سره دوستي نه ده پکار ناسته پاسته ورسره نه ده پکار بالکل دویم چې کوم سړی بېلمازه وي او هغه سره څوک مرګستیا کوي نو دا نه ده پکار ځکه چې یو انسان د الله احسانمند نه شي نو ستا سره به څه احسان وګڼي درېیمه خبره دا ده چې د سپکو خلکو سره ناسته نه ده پکار چې کله ته د محفل نه پاسې نو په تا پسې به خبرې کوي یا چې هغه د محفل نه پاسې ستاسو پسې به خبرې کوي نو د داسې خلکو سره ناسته نه ده پکار دوستانه نه ده پکار درېیم د سودخور سره ناسته او تعلق نه دی پکار چې د هغه یو روټۍ ستا دغه لراله ستا ټول رزق به حرام شي د هغې سره هم تعلق او ناسته پاسته نه ده پکار د دروغجن سړي سره به هم تعلق نه ساتې دروغجن سړی به درته د اسمان چې کوم دی ځمکه کوي دا ځمکه به درته اسمان کوي د هغې سره هم تعلق او دوستانه نه ده پکار کوم خلک چې کنجوس او د هغې سره پیسې وي نو د هغې سره تعلق او راشه درشه نه ساتل پکار دی ځکه چې ستا ته مشکلات راشي نو په مشکلاتو کې به تا سره لاس نه اړی او د هغې سره پیسې نو د کنجوسانو سره هم تعلق نه دی ساتل پکار او دوستانه او لیندینه کوم خلک چې بې خونده یي بې غیرته به ورته زه ووایم خفه کېږي دې څوک نه په سخته کې اکثر ملګری پرېږدي نو دغه خلکو سره هم تعلق نه دی پکار نو داسې خبرې نورې هم ډېرې دي خو په تفصیل باندې زه خبره کوم د نورو ملګرو کالونه نه ضایع کومه نو چې دا ماحول نه ته ځان ساتې نو غورجانې تا ته به انشاءالله د داسې خلکو په نظر باندې تاسو ته پیغور نه جوړېږي او یو چې کوم خلک ډېر خواران قسم خوري دا د منافق علامات دي په دې سره هم تعلق نه ساتئ او غورجانې کوم خلک چې د خپل ځان صفت کوي د دغه خلکو نه به ډېرې لرې تښتې او کوم خلک چې د بل چا صفت کوي نو دغه خلک به د ځان سره تاسې دا ډېر ایماندار خلک چې د بل صفت کوي په خپله چې د خپل ځان صفت کوي نو د هغې سره نو چې کله دا ماحول ستا برابر نو تا ته به نه په پر کې څوک پیغور کوي نه به ته په دین کې کوي نه به په لاره کې کوي نو داسې مخلص ملګرو سره ځان تعلق ساتل پکار دی چې دا کوم درته ما یاد کړو څوک دې په دې نه خفه کېږي زموږ په دې معاشره کې نن سبا دا ماحول ډېر زیات دی د دغې نه ځان وساتئ ژوند به هم ښایسته وي کاروبار به هم ښایسته وي کور به هم ښایسته وي رشتې به هم ښایسته وي نو ستاسو د وخت د راکولو یو جهان مننه او زما د شیش بهي سلامونه ما ته راولېږه زه هم دغه ټایم کې رالم زما له طرفه د هغې ټولو ملګرو ته چې نور زموږ د ګروپ کوم ملګري دي نومونه چې اخلم وخت ډېر لګي هغې ټول ته زما سلامونه او خورجانې د وخت د راکولو ډېره مننه کیبل مې د الله باد لري دا زموږ د مظلوم او د غریبو اواز دی الله دې ولا نوره ترقي ورکړي ډېره مننه ډېره مننه ستاسو کال دپاره ډېره ښایسته خبرې مو کې ډېره مننه ستاسو کال دپاره اوس به ځو یو بریک طرف ته چېرته مزه یو ورکوټې شان د مینه بعد واپس راځو ویلکم بیک ټو ستاسو خوښه یو ورکوټې شان د مینه بعد واپس راغلو او بریک نه مخکې چې زموږ لاست کالر چې سم بریک نه مخکې علمشیر بھائی هغې سره ډېره ښایسته خبرې وکړې د ټاپک حوالې سره اور مطلب A to Z پورا ایکسپلین کو هغې سو چې څنګه خلکو سره ناسته پاسته پکار ده څنګه ملګرتیا پکار ده څنګه خپل ټایم انویسټ کول پکار دي بیکاز دیټس واټ وی نیډ ان اور لایف موږ ته پکار دی چې موږ خپل لایف کې یو ټایم ټیبل جوړ کړو خپل یو لایف کې داسې سرکل کې وګورو چې موږ سره څوک دي څوک څنګه دي هغې سو ناسته پاسته هغې سو بیکګراؤنډ هر څه موږ چیک کړو ان دین هاو بیکاز هغه وایي که نه چې تاسو کم ګیدرنګ کې کښېنئ نو تاسو به هغه ګیدرنګ نه ستاسو پہچان جوړیږي نو همیشه خپل ګیدرنګ هم چوز کول پکار دي تاسو کم ګیدرنګ کې کښېنئ ولې چې دیټس هاو پیپل ویل نو یو اگر تاسو ښه ګیدرنګ کې کښېنئ تاسو به ښه خلک پیژني او تاسو چې غلط ګیدرنګ کې کښېنئ نو غلط تاسو غلط ځایونو کې به ستاسو نوم استعمالیږي نو همیشه اټ ډیپینډز آن یور ګیدرنګ چې ستاسو ګیدرنګ څنګه دی او ښه ښایسته سپینې ښایسته خبرې وکړي دیټس وات آی لایک اینډ داسې پکار هم د انسان ته چې کله چې داسې خبره راشي خپل رای خپله خبره به پوره کوئ ولې چې تاسو څه مطلب تاسو ته پته ده چې ټایم څنګه روان دی او څه کېږي لګیا دی نو همیشه خپل زړه هلکه کول پکار دی او ښه ښایسته خپل سپینې خبرې کوئ نو څنګه چې تاسو ته پته ده نور چې کوم پروګرام دی ستاسو خوښه نو اوس په پروګرام کې یو سندره به زه ضرور شاملوم ولې چې
ټایم خو تیر شو یو سندره وشوه اوس به بله سندره زه شاملوم نو هغې کې م لږ ټایم شته نو اوس به لږ خبرې مبرې کولې چې لږ صبر مطلب هغوی که نه سندرې ته به لږ صبر کوئ بیکاز صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے خو زه به دا وایم چې میرا صبر کا پھل خراب ہو گیا بیکاز ما ډېر صبر وکړو خو ما ته زما صبر پھل ملاو نه شو خو هغه وی کنه بی پیشنس کله خپل پیشنس نه دی لوز کول پکار مونږ همیشه گیو اپ کو خپل خوخه شي نو معنی خوخ کار معنی یا زمونږ چې څه خوخه زمونږ چې کم د زړه نه خوخه نو مونږ هغه معنی گیو اپ کو مونږ وی چې بس ډیر صبر مو کو نه ملاويږي بٹ یو شود نیور گیو اپ on your dreams چې تاسو څه خوخه هغه معنی به کلم گیو اپ نه کوئ بیکاز هغه یو د سه کار د چې هغه تاسو خپل زړه نه کوئ او خپل زړه نه چې تاسو څه کار کوئ نو هغه کې به تاسو 110% تاسو با بالکل پرفیکٹ وي تاسو به کار بالکل ښه ښایسته کولی شئ نو that's how this is what I believe اور زه همیشه چې زما څوک کلوز دی زما چې څوک فرینډز دی زه همیشه وایم چې you like what you're doing څه خوښ دی چې ته څه کوې لګیا if you like it then do it چې ستا خوښ دی بیا کوه چې نه دی د خوښ مه کوه because زړه مطلب تاسو کار سره نه مانی تاسو کمفرټیبل نه وي تاسو خوشاله نه وي هغه کار کې نو why to do that همیشه هغه کار کوي چې څه کې تاسو زړه مطمئن او تاسو ښه کمفرټیبل وي پکې because that's how things work that's how life works اور دې سره به تاسو موډ اسې به مخی تاسو به خوشاله تاسو به لایف کې څه پرابلم څه ټینشنز اسم بم نه ولې چې life is all about happiness چې تاسو خوشاله لایف تیرول نه دی تاسو بس وای کنه ژوند دې تیریږي کې دا تیرول نه دي دا لیف کول دي دا موږ ته پکار دي چې وی شود لیو اټ ولې چې دا چې موږ ژوند یو ځل ملاويږي you know that everybody knows that چې ژوند یو ځل ملاويږي we should live it fully چې موږ هغه نه ښه فائدہ واخلو ښه انجوای وکړو ورسره خپل ټایم یو د ټایم راشي کنه چې موږ بیا یو داسې ټایم ته ورسېږو بیا موږ سره ښه ډېرې سټوریز بیا موږ ناستو بیا موږ هغه ټایم سوچ کړو چې هغه ټایم مو ور تېر شو ناو وی آر هیپي وی آر هیر نو څنګه چې تاسو ته پته ده ستاسو خوښه پروګرام دی اوس په دې کې یو سندره شاملو ولې چې اوبویسلی لږ انټرټینمنټ هم پکار دی نو دا سندره ده په نغمه اواز کې نو راځئ دې سندرې طرف ته ځو چېرته مزې دا سندره انجوای کړئ ویلکم بیک په نغمه اواز کې ډیره ښایسته سندره وه او دا به زه ډیډیکیټ کوم خپل طرف نه موږ ته چې کویټه نه کال راغلی خادم حسین ته افغانستان نه چې کوم کال راغلی هغې ته ورسره علمشیر بای ته به دا سندره زه ډیډیکیټ کوم نو څنګه چې نغمه حوالې سره به خبره وکړو چې نغمه اټس لایک ایورګرین پرسنالټي زما مطلب چې کوم فیمیل سنګرز کې چې څوک خوښېږي که نه فرسٹ از نغمه اینڈ دین نازیه اقبال بٹ همیشه مطلب دا چیرې که نه چې نغمه جي زه ګورم نو هغې سو زه I really wanna ask چې هغې سو هیر کیر څه دی هغې سو خپل دا ویښته ماشاءالله دې ټایم کې مطلب اوس زما اوس نه هیر فال دومره دی دومره ویښته غورځېږي او ورسره هغې سو هیر کیر څه دی I really wanna know زه چې کله هم د چا ښه ښایسته ویښته وګورم که نه نو ماشاءالله زما زړه کې هم دا وي چې I should go and ask them چې زه ورشم زه تپوس وکړم چې تاسو هیر کیر څه دی تاسو څه یوز کوئ په ویښتو آی نو زما ماما ماته وایي چې تیل لګوه دا کوه هغه کوه خو تیلو نه زما څه یو بله دشمني ده آی کین ناٹ کال دی موږ سره راځئ ګورو څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خورجانې په خیرونو په خیر په خیر څنګه یې تاسو خیر دی الحمدلله ستاسو دواګانې دي الحمد جی جی اچانک رنګ پروګرام ته کېناستم نو ټلیفون میلاو شو لاسي ها بس صحیح ده که نه نور څه غواړې چې پروګرام کې م کال میلاو شو نور څه غواړې پروګرام کې م کال میلاو شو څه به ویل غواړئ بس پروګرام کې به څه وویل خو پته نه لګي چې ټاپک څه راوړی دی که نه دی راوړی زه که نه ټاپک نن موږ سره دی دوستي چې موږ نن سبا ګورو که نه چې دوستیانې ډېرې کمزوري شوي دي نه کم ملګري ته نوی ملګری میلاو شي نو هغه زوړ ملګری پرېږدي نو بالکل دا خبره صحیح ده جی دوستانو باره کې به زه دا ووایم که نه دوست خو چې دی دا څلورو ټکو نه جوړ دی که نه دال باندې دیانتدار واو باندې وفادار سین باندې سچا ای باندې تابعدار بالکل نو چې دا پکې نه نو بیا که دوست نه دی بالکل همداسې ده خو نن سبا چې کوم دی که نه خلک ټو فیس هم شوي دو شکلونه مخامخ صحیح وروسته صحیح یو نیور نو
بل یعنی چې دا خبرې پکې کنه هغه بیا جوړې دي چې دا خبرې پکې نه هغه سره بیا دوستانه نه کوي هغه بیا پټه ده ګرځي بالکل نن روکي او زیاتره د مطلب پر چې کوم مرګتیا کوي مطلب نه اصل څنګه نو یا مرګتیا نه کوي بالکل هم د سیدا او چې کله زور دوست یعنی نوې دوست ډېر وتر کنه نو دوست وته وريات شي ها ها بالکل هم د سیدا نو تاسو خبرې پوښتنه کنه جی جی نو ماشاءالله دا ټاپک خو ډېر خپل ټاپک راوړی دی معنی که ممکن نه په تاسو کې په فاست ټایم کې د یو بل په راپل پکار دي چې د ځوان خو یو سور د ځوان کمیونټي کې د یو بل قدر کې د یو بل وجود کو فاست ټایم کې د یو بل پکار راشي بالکل نو ځوان به دې سره خسته کیږي کنه بالکل نو د دې خو یو پر ملاوي شي بیا نه ملاويږي بالکل او نور زمرد لاله ته سمیدای ته تاسو ټول ټیم ته او لره بر پښتانه او د کتنګ مسافر ته ریګولر کالران مطلب الله بھائی امیر سید بھائی محمد امین بھائی عالم شیر لاله ته او غلام حسین بھائی ته ډېر څه سونه ریګولر کالران نه دي کنه هغه ټول ته د ماشکل سل د سلامونه وعلیکم السلام ورځ بخیر ټول ژوند بخیر السلام علیکم وعلیکم السلام ټول تاسو سلامونه ورسېدل ډېر مننه تاسو کول د پاره او څنګه چې تاسو خبر او کنه چې دوستی حواله سره تاسو خبر او کا خو دوستی ولې چې نن سبا چې کم دا نن سبا چې کم جنریشن د کم زمونږ مور پلار ټایم شو یا زمونږ خپل چې کم ټایم وکړو نو هغه ټایم به دوستی ډېر پخې به وي ډېر سیریس به خلکو اغسته دوستی به مطلب ډېر یو سترونګ بوند به خو نن سبا کوم چې د جن زی زمانه راغله د کنه کوم چې د جن زی ماشومان دي نن سبا جنریشن نو دے آر لایک دے دیس از اهمیت نشته د دوستی دی سو بس گو ود د فلو والا سین کې چې بس ټایم دې تیریږي لګا دی خو ټایم نه دی تیرول کنه یو نیډ سم ون تاسو جون کې د سه سوک پکار دی چې تاسو هغه سمانه ریلی کولې شي خو وخت بد وخت پته نه لګي کلم خو وخت راتلې شي کلم بد وخت راتلې شي خو یو د سه دوست مرګره پکار دی چې هغه شولډر باندې تاسو سر کې دی او لګ زړه خبره ور سره وکړي نو همیشه دوستی سوچ سمجھ کې کول پکار دی ولې چې یو نیور نو چې بل انسان تاسو مخامخ څنګه راغلی دی الله تعالی مونږ د مازغه راکړی دی نو مونږ په لک سوچ سمجھ کې خپل دوستی جوړول پکار دی کول د مونږ سره راځي ګورسوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دی مونږ سره د کم زینا جی منیر نه خبرې کو تور سک منیر خیبر پختونخوا کې پی کې نه څوک دی مونږ سره تاسو نو څنګه لهه ټیک ټاک شکر دې تاسو وای تاسو څنګه وختونه هم څنګه تیریږي لګیا دي جی تاسو د اواز لګوم دګې ویم ناراضي ویم وختونه هم څنګه تیریږي لګیا دي هلو ویم وختونه هم څنګه تیریږي لګیا دي وختونه خو ماشاءالله ډېر کلی تیریږي الحمدلله سبا ویل غواړي پروګرام کې ټاپک حواله سره بس ویل غواړي جی تاسو دا ټاپک د دوستۍ باندې کنه دا تاسو خبر سي نن سبا دوستي چې دا جو هغه مطلبي دا او د پیسو دا هغه د یوبس exactly نو دا دې سره بس کو دا بس څنګه چینج کوو مونږه بیکاز مونږه سوق مطلب مونږه خو خپل یو ټرست کو په خلکو باندې بدن دې هغه سو خپل یو بل رنگو خې مونږ ته دې سره بس کول غواړي ډېر مننه تاسو کول د پاره بونیر نه مونږ ته کول راغلی بونیر کې پی کې نه ډېر مننه تاسو کول د پاره خو تاسو اواز صحیح راتلو بټ اني هاو څنګه چې تاسو ولې چې دوستي چنن سبا د دوستی کې چې مطلبي راغنو هغه دوستی بیا د څه شو like why do we need friendship is something آی کې څه مطلب نه دی پکار آی کې څه هغه وی کنه give and take system نه دی پکار چې تاسو هغه سره خو کو سبب تاسو هغه سونه امید ساتي چې دې سبا ما سره خکه نو دوستی زه مطلب I will talk about myself چې کله زما مرګرو کې چاته زما ضرورت شي نو I'm always there خو هغه سره څه expectations نه ساتم چې زه هغه سونه امید ساتم چې کله به ما ته هغه څه ضرورت نه زبا anyhow ما ته هغه څه پکار دی بیا چې هغه څه ته مونږ بیا څه کسانی هغه څه چې دی بیا هغه نظر کې خبرم ساتي هغه څه بیا هغه وی چې تمہارے ٹائم میں کام آئی تھی تم میرے ٹائم پہ کام نہیں آئی تھی which makes no sense
नो हमेशा सोच समझ के दोस्ती कवल पकार दी और हमेशा हवे कहना चाहिए हर दोस्ती के हर रिश्ते के 3 चांसेस वर कवल पकार दी 3 चांसेस न बात से आगे सो बदल नशो दा बे आगे सो नेचर दे यू स्टेप बैक एंड खपल लारस बल तरफ ता खपल मखबल तरफ ता वाड़वई और सिंगर च तास पता प्रोग्राम वक्त में 2 तरह गले दा उ जमुंग नने प्रोग्राम्स तासो ख्वाखा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बता सर बिया मिलावेगो सेम प्रोग्राम के सेम होस्ट सरा सेम टाइम बांधे अगर पूरे खपल ढेर ख्याल साथ ही माले इजाजत रख और जमा तरफ ना 10 अंदर तासो टुलो ता डेडिकेट को